بسم الله الرحمن الرحیم. زه اصغر صلاح تاسې ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسیدلی یو 14 نمبر صفحې ته. په 14 صفحه کې موږ فهم المسموع ته رسیدلی یو. المسموع مطلب زه یې وایم تاسې اورئ او وګورو چې ستاسې د اوریدلو قوه څومره قوي ده. البته د عربي ژبې د زده کړې چې کوم زده کړه تاسې کړې ده هغه زه چې وایم تاسې څومره د هغې نه اخذ کوئ. نو التدريب الأول استمع ثم ضع علامة صح أو علامة صحيح في المربع المناسب. ألف باء ألف باء. زه ګورم اول یو دې دواړو تصویر کې د یو نوم اخلم، تاسې اشاره کوئ چې دا دی که دا دی. بیا په دې الف با کې اثنان کې د یو نوم اخلم، تاسې وایي چې دا دی او که دا دی. واحد یصلي. تاسې دې دواړو کې یا دلته ټک مارک وکئ یا هم دلته ټک مارک وکئ. البته که کتابونه ولرئ نو ډېر به تاسو ته اسانه شي دا ټک مارک. یا هم که څوک پرنټر ته لاسرسی لري د هرې ورځې درس چې دی کوم یو ورقه پرنټ کې ځان ته چاپ کړي نو دلته ورته اشاره کولی شي. اثنان ابنة. ثلاثة جدة. أربعة والد. خمسة مسجد. ستة والدة. التدريب الثاني استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. ما تغوږ نیسئ دلته هم الف و با دي 1 2 3 زوایم. په هر یو کې چې د چی شي نوم اخلم تاسې همغې ته صحیح نښه ږدئ، یا دلته ټک مارک یا دلته ټک مارک. واحد شجرة. اثنان طبيب. ثلاثة يتوضأ. أربعة يقرأ. خمسة ابن. ستة والد. البته چې په هر یو صدق کوي تاسې همغه انتخابولی شئ. انتقالی گو 14 نمبر صفحه خلاصه شوه. 18 نمبر صفحې ته 18 نمبر صفحه کې ګورو استمع ثم اشر الى الصوره المناسبه. دلته زه د یو چی نوم اخلم چې تاسې ته همغه مناسب ښکاري همغې ته اشاره کولی شئ. الاسرة. په دې کې چې تاسو ته کوم یو الاسره ښکاري هغې ته اشاره وکئ. التعارف. او همداسې نور. التدريب الرابع استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. دلته هم یو څو مثالونه کې کار کوو. زه چې کوم نوم اخلم تاسې ورته اشاره کوئ. واحد المسجد. اثنان دلته درې دي چې هر یو وي همغې ته اشاره کوئ. مهندس. ثلاثة جدة
4 صورة 5 ابنة 6 مدرسة. انتقالي گو التدیرشم نمبر صفحې ته الکلام. کله چې زموږ د الکلام موضوع وي، په الکلام کې هدف زموږ دا دی چې موږ څنګه تعبیر کولی شو، څنګه یو چا سره په یو موضوع خبرې کولی شو، څنګه د یو څو الفاظو نه موږ کلمات جوړوی شو، جمله جوړوی شو، تر څو روانې خبرې چا سره وکړو. راځو التدريب الأول. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. مثال کې څه دی؟ احمد المسجد يصلي. په دې درې کلماتو په معنا باندې تاسو پوهیږئ. احمد څه ته وایي، المسجد څه ته وایي، یصلي. دې نه به مثال داسې جوړوئ چې احمد چیرته دی، بل ورته وایي احمد په مسجد کې دی، لمونځ کوي. أين أحمد؟ أحمد في المسجد يصلي. أحمد په مسجد کې لمونځ کوي. څلور مثاله دي. د څلورو وړو مثالونو کورنۍ دنده ستاسې ده. البته دا باید ځان سره حل کوئ. که څوک پارټنران یا 2 کسان وي، هغوی دواړه خپل منځ کې دغه کورنۍ دنده حلولی شي. خیر دې کې به هم 2 درته زه حل کم او 2 به تاسې ته پرېږدو. فاطمه المصلى تصلي. سوال به داسې جوړو لکه داسې وګورئ، فاطمه چیرته ده؟ فاطمه په مصلا کې لمونځ کوي. مصلا یعنی د لمونځ ځای. أين فاطمة؟ فاطمة في المصلى تصلي. أين بدر؟ بدر چیرته دی؟ بدر په کور کې دی او اودس کوي. بدر في البيت يتوضأ. زینب الغرفة تقرأ القرآن. دا به اوس تاسې په خپل منځ کې حل کوئ. عادل المسجد يقرأ القرآن، او دا به هم تاسې حل کوئ سره. انتقالي گو التدريب الثاني. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. سوال او جواب تبادله کړئ خپل ملګري سره لکه څنګه چې په مثال کې دی. دلته نو اوس داسې یو سیناریو صورت نیسي چې په مثال کې عکس وینئ. عکس کې اخ مهندس، ورور انجینر. صرف دا 2 کلمات تاسو درکړي. د دې نه به داسې جمله جوړوئ لکه 2 کسان چې سره مخ کېږي، درته وایي چې سلام علیکم، ته ورته وایي وعلیکم السلام. ته ورته وایي چې هغه درته وایي چې دا څوک دی، وبخئ دا څوک نه، دا چې دی. ته ورته دا تصویر دی، عکس دی، زما د ورور عکس دی، هغه انجینر دی. هغه ورته چې ماشاءالله. مثال حل کړی دی نو ځکه اسانه دی. دا یو مثال به بیا زه تاسو ته حل کړم او یو 2 بلکې 2 مثاله به زه حل کړم. دا 2 مثاله به تاسو ته پرېږدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ما هذه؟ هذه صورة أخي. دا زما د ورور عکس دی. هو مهندس. هغه انجینر دی. ما شاء الله. اخت طبيبه. په همدې هکله همداسې مثال وسراولو. دا مثال هم زه حلوم، دا درته زه جوابوم او دا هم جوابوم. دا نور تاسو ته پرېږدو چې تاسې دې حل کړئ. اخت طبيبه. ما هذه؟ السلام عليكم. ما نم هیر شو ښه ډایرکټ ما هذه ته راغلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه صورة أختي. هي طبيبة. ما شاء الله. انتقالي قبل مثال تا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما هذه؟ هذه صورة والدي. دا زما د پلار عکس دی. هو معلم. هغه ښوونکی دی. ما شاء الله. ورپسې 2 مثالونه دي. دا به تاسې سره خپل منځ کې حل کړئ او وګورو که چېرته ډېر درس نه وي دا به هم
حل کو. انشاءالله د نن لپاره به همدومره درس بس وي، تر څو 3-4 وحدې خلاصې کړو بیا به د درس سپیډ هم لږ تیز کړو، ډېر درس به وایو. نو نن لپاره همدومره درس بس دی. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.